الله وبرکاته. تاسو ګورئ حسن ټي وي. د حسن ټي وي د دا مهال تازه خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر پل شوی دی. د کندهار ولایت سپین بولک کې 21 وسوال مخالفین وژل شوي دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د عام نظم پولیس پر یوې ښځې جنسي تېری کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف پل شوی دی. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په سپین بولک ولسوالۍ کې 21 وسوال مخالفین وژل شوي دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د عام نظم پولیسو پر یوې ښځې جنسي تېری کړی. دې ښځې ادعا کړې ده چې د عام نظم ځواکونو د موټر سره اتا کړې ده او دا یو ځای ته بیولې ده او په دې باندې جنسي تېری کړی. نو دا و د دې مهال تازه خبرونه. که چیرې ستاسو خوښ شوي ویډیو ته سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. او که چیرې زموږ د یوټیوب په چینل کې نه یاست نو حسن ټي وي یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او په بغل کې د بیل نښان هم